د ایران سابقه وزیر خارجه هغه بیان هم راغی چې د هغه نوم د جواد محمد ظریف، هغه هم بیان میډیا ته ورکړی چې د ایران صدر ابراهیم رئیسي چا ویشتلو. ملګرو نو ویډیو کې ته مکمل معلومات درکوم او بل طرف ته د هغوی د عوام ریاکشن هم ووینئ چې د هغوی د عوام په ابراهیم رئیسي پسې څومره خفه دي. نو دا ویډیو تاسو ته ښیم. ملګرو لاول خو دا ده چې سابقه وزیر خارجه جواد محمد ظریف چې دی نو هغه میډیا ته مخامخ شوی دی او په میډیا کې ویلي دي چې دا چې کومه حادثه راغلې ده دې ته دا د موسم د خرابتیا د وجې نه ده راغلی او نه د دې موسم د خراب کېده د وجې نه دا حادثه راغله ده. ملګرو ولحاصل حادثه دغه راغله چې په دا کوم هلیکاپټر چې دی دا یو داسې دی چې دا امریکې والا جوړ کړی دی او په دې پسې چې چا سازش کړی دی. ملګرو ډېر غټ بیان ورکړی دی. هغه اصل مقصد دا دی ویلي چې د دې چې کومه شاته کم خلک دی چا چې دا هم ایستلی دی چا چې هلیکاپټر د حادثې شکار کړی دی نو هغه امریکا ملوث ده په دې کې. دې شاته امریکا ده او امریکا لګېدلې ده کومه چې دوه هلیکاپټرې وې که نه نو هغه روغ رارسېدلې دي او کومه چې دې هلیکاپټر نو هغه ایستی شوی دی په ډرون باندې وایي. جواد محمد ظریف دا بیان ورکړی دی، نوی بیان راغلی دی چې هغه وایي چې ملګرو د هغه نه پس تاسو کتلی شئ چې د ایران عوام د ابراهیم رئیسي پسې څومره خفه دی. ښه دا سیټ چې تاسو ویډیو ښکارئ دا عوام ډېر زیات ژاړي او ډېر زیات پسې خفه دي. تاسو کتلی شئ ملګرو دا ویډیو به سره د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تاسو کتلی شئ چې عوام څومره په ابراهیم رئیسي پسې خفه دي. ابراهیم رئیسي یو ښه لیډر و، یو مسلمان لیډر و، د خپل ملک دپاره هم لګیا و، د اسلام دپاره هم لګیا و، بلکې د امریکې ته سیده جواب ورکاوه. د هغه د وجې نه نن هغه د حادثې شکار کو، بلکې امریکې والا څه کو د سازش او د اسرائیل سازش. تاسو ته پته چې اسرائیل له هغو څنګه جواب ورکاوه. اسرائیل بیا ډېر زیات بدې شول دې وجې نه چې اسرائیل چې دي نو په مسلمانانو باندې ظلم کوي. د هغه د وجې نه ډایرکټ جواب بیا امریکې ته هم ورکاوه. امریکې غلامي یې نه کوله. نو تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې دنیا کې او زمونږ په داسې رواج دی چې کله هم د امریکې چا نه ده منل نو څوک په جیلونو کې دي او څوک شهیدان شوي دي. نو هغه تاسو ته پته چې زمونږ په پاکستان هم ډېر لیډران شهیدان شوي دي صرف د دې د وجې نه چې هغه غلامي نه قبلوله. هغه صرف د الله عبادت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تلل او صرف په قرآن باندې عمل کاوه. نو د هغه د وجې نه هغه اصل وجه دا ده چې د دې د دنیا نه تللي دي. اصل وجه د دې دا ده. تاسو دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ.